نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عزتمندو حاضرینو د خوشحالۍ موقع د الله تعالی دی د مدرسې دغه سنگ بنیاد موږ تاسو ټولو دپاره باعث د ډېر خیر او برکت وګرځئ او پروردګار دې دغه ځای د دین د خدمت یو لویه اداره وګرځئ او دې ملګرو ته دې الله تعالی اخلاص او د للهیت هغه لوی دولت نصیب کړي. د دین علم او د دین زده کړه دا دومره لوی شی دی او ډېر لوی اهمیت دی چې رب العالمین خپل حبیب صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایي وقل رب زدنی علما. او ای حبیب صلی الله علیه وسلم ته داسې وایه چې ای زما ربه زما په علم کې اضافه وکړي. الله تعالی چې دا مخلوقات پیدا کړي دي، قسم قسم مخلوقات، الله جل شانه په ټولو کې زیات انعامات او مهربانۍ چې کړي دي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې کړي دي. لوی شان ورته الله تعالی ورکړی دی. هر صفت چې الله هغه مبارک ته ورکړی دی نو په کمال درجه کې ورته ورکړی دی. داسې حد دی پکې رسول دی چې د هغې نه اوچته درجه بیا بله نشي کېدی. د پیغمبر علیه السلام مبارک علم هغسې علم په تمام مخلوق کې د هیچ چا نشته دی. د پیغمبر علیه السلام مبارک صبر، د هغه مبارک شکر، د هغه مبارک عبادت، د هغه مبارک د دین دپاره قربانۍ جهادونه ټول په هغه ډېر لوی د کمال درجې ته رسېدلي دي. علم یې مو ته د هر چا نه زیات ورکړی دی او دغه آیت مبارک کې ورته فرمایي چې ته دعا داسې کوه چې پروردګاره زما په علم کې اضافه وکړي، زما علم نورم زیات کړي. دې نه معلومیږي چې دا علم دا یو داسې لوی دولت دی چې که چاته ډېر علم هم حاصل وي نو هغه ته هم دا حکم دی چې ته په دې کې د نورو د اضافې هم د الله تعالی نه سوال کوه چې دا راته پروردګاره نور هم سیوا کړي. او د دیني علم د اهمیت اندازه تاسو دې نه ولګوئ چې زمونږ د روزمره زندگی اسلامي ژوند دا بغیر د دین د علم نه اسلامي کېدی نشي. یعنې مسلمان خو که مسلمان دی نو په اسلام باندې دی مسلمان دی چې د اسلام د تعلیماتو مطابق ژوند څوک تیروي نو هغه ښه مسلمان دی. خو دغه دیني پوهه د هغې نه بغیر به تا ته جایز او ناجیزه څنګه معلومیږي؟ دا حلال دی دا حرام دی دا به تا ته څنګه پته لګي؟ دا به د دین د زده کړې نه پته لګي چې دین باندې ځان پوهه کې د علماو نه ځان پوهه کې نو ته ته جایز به وپېژنې ناجیزه به وپېژنې. یو سړي سره علم نی او هغه مثلا لاړ شي حرمینو شریفینو ته لاړ شي او هلته کې حجیان صاحبان منا ته ځي، عرفات ته ځي، واپس بیا مزدلفې ته راځي او دا حاجي صاحب په خپل هم نه پوهېږي او د بل عالم نه هم تپوس نه کوي د مسلې او د وطن نه تللی دی دپاره چې زه حج کوم. نو چې دی کله مسجد حرام کې ناست دی او وګوري چې دا خلک خو ساعت ته ساعته کمیږي نو په زړه کې خوشحال شي چې ځکه خیر موقع به میلو شي، حجر اسود به م ښکل کړم او حتیم شریف کې به نفلونه م وکړم، دا خلک خو په کمېدو دي.
نو خلک لاړل منا ته او د هغې نه پس به بیا خلک ځي عرفات ته او دا حاجي صاحب ناست دی په حرم شریف کې او خوشحالېږي چې دا خلق خو که خیر په کمېدو دي به زه به وله پروت یم چې ټول خلک لاړ شي به زه په دې حجر اسود باندې ورشم او نفلونه به کوم او مقام ابراهیم سره به خوا کې ناست یم. حاجیان لاړل منا ته ورسېده بیا عرفات ته هم لاړل او دې حاجي صاحب دغه ورځ د عرفې د ټوله د کعبې شریفې په خوا کې تېره کړه. حاجیان هلته نه واپس هم راله مزدلفې ته هم راورسېده شپې وکړه بیا واپس راله او دې ورته وایي تاسو خو خبر نه شوئ که تاسو کوم خوا تلي وایي ټولې مزې خو ما وکړې په یوازې باندې ټول خلک تلي او میدان خالي و بس چې زړه مې څنګه غوښته هغسې مې کول کله به د کعبې شریفې دروازې پورې اون ختم کله به مې حجر اسود ښکلولو کله به مقام ابراهیم سره نفلونه او زر طوافونه و په یو ورځ کې مې چې څومره طوافونه کړي دومره به تاسو په میاشت کې مونه کوي په تاسو پوه نه شم چې کوم خوا تلي وایي. دغه حاجي صاحب ته به ته څه وایې انصافداره ته د وطن نه حج ته راغلی او که بل څه ته راغلی د حج هغه لویه ورځ چې کومه وه هغه مطلبي ورځ د عرفې هغه ورځ باندې ته عرفات ته لاړې او دې ورته وایي چې ما خو دا داخله چې کړې وه په لکونو روپۍ مې لګولې دا خو ما د بیت الله شریف دپاره لګولې وې زما څه کار دی چې په میرو باندې ګرځم او په غرونو باندې ګرځم زه خو دې کعبې شریفې ته راغلی نو تاسو څه وایئ چې د دې سړي به حج وشي چې یو سړی د عرفې په ټوله ورځ کې د یو ساعت دپاره هم عرفات ته لاړ نه شي او دلته مکه شریفه کې ناست دي نو د دې سړي حج نه کېږي. د ده د حج ولې ونه شو دا د بې علمۍ د وجې ونه شو دې په خپل هم نه پوهېدو او د بل چا نه هم د مسلې تپوس نه کولو نو که دولت یې خرچ کړی دی لکونو روپۍ لګولي دي خو بغیر د حج نه راغلی اوس که دلته ورته خلک هارون اچوي حاجي صاحب په خیر راغلی نو دا ټول دروغ وایي هغه حج د سره نه دی کړی نو دا ټولې خبرې علم سره تعلق ساتي د علم ډېر لوی اهمیت دی دا نکاح چا سره کېږي او چا سره نه کېږي دا مسله به تا ته څوک کوي دا که ډېر د دنیا ډګریانې ورسره وي خو هغه تا ته د نکاح مسایل نشي بیانولی نه د میراث مسایل تا ته بیانولی شي چې په دې ځای کې د چا حصه ده او څومره حصې ده نو دا مسائل چې زده کېږي دا به د عالمانو نه زده کېږي د دین د کتابونو نه نو دیني مدرسې چې جوړېږي هغې ته ډېر خوشحالېدل پکار وي ورته دعاګانې پکار وي دا هم د خلکو یو ډېره لویه ناپوهي وي چې چېرته جومات جوړېږي وایي دغه ځای خو جومات و دا بل ولې جوړېږي مدرسه چې جوړېږي دا نورې مدرسې لږې وي چې لا بل هم پکې جوړېږي اگه سکول جوړېږي یا سکولونه ډېر پکار دي هغه یو سکول موږ نه لرې او دا ښه شو چې نږدې راته جوړ شو لکه د سکول په ډېرېدو باندې ستا اعتراض نشته او د مدرسو په ډېرېدو باندې ته پریشانه کېږي د دین د مدرسو ډېر لوی اهمیت او دې ته خوشحالېدل پکار دي او دعاګانې ورته پکار دي د چا چې وسي مدرسې ته ځمکه ورکوي چا وسي هغوی دې ورته خښتې واخلي د چا وسي هغوی دې ورته بل څه شی واخلي چې هغه مدرسه جوړه شي او که دغه وس ته چا ني چې نه ځمکه پکې شاملولی شي نه نغدې پیسې ورکولی شي او نه چې دی نه ورته سریه او سیمټ او خښتې اخیستی شي غریب دی یو سړی نو هغه ته زما مشوره دا ده چې دی دې 2 رکعته نفل کوي او د هغه مدرسې د ترقۍ دپاره دې دعا کوي چې خدایه پروردګاره دغه مدرسه جوړېږي بنیاد یې کېښودی شو دې دپاره وسایل او اسباب پروردګاره په خپل فضل باندې ته پیدا کړي او دغه مدرسې ترقي د الله تعالی نه غواړه تا ته په دغه 2 رکعته نفلو او په دغه دعا باندې الله تعالی ډېر اجرونه درکړي او ثوابونه به درکړي او که یو سړی ځان سره پړه کې وایي د دې څه ضرورت و دا ولې نو ستا په اعتراض
هغه ترقی کمیږي نه. د دین هغه مرکز ته او هغه ادارې ته چې الله تعالی کومه ترقي ورکوي، د بدخواهانو په هغه بدخواهۍ باندې په هغه ترقۍ کې څه رکاوټ نه راځي. نو ښه دا ده چې ته ورته نیت روغ که او خدمت ته ملا وتړه، او چې څومره خدمت کولی شو نو هغه همره خدمت وکړه. مالي خدمت کولی شي هغه م وکړه، بدني خدمت کوه، دعاګانې ورته کوه، او بل چا ته دلالت علی الخیر کوه. د یو سړي وس رسي هغه ته وایي دغه د مدرسه جوړېږي، د دین اداره، تا ته الله تعالی مال دولت درکړی دی، رزق دې فراخه دی، کوشش وکړه چې په دغه ځای کې ته تعاون وکړې او مالي امداد پکې وکړي. نو الله تعالی دې د نیکو کارونو موږ ته توفیق راکړي، او چې کوم ښه کارونه کېږي په دنیا کې زموږ په دې ماحول کې ګیر چاپېره، د هغې د تایید توفیق دې الله تعالی موږ ته راکړي، او د ښه کار د مخالفت نه دې الله تعالی موږ وساتي. چې یو ښه کار څوک کوي او موږ ورته بد وایو، دا ډېر د نقصان او د تاوان خبره، او چې بد کار کېږي او هغې ته څوک ښه وایي نو دا هم د تاوان خبره ده. بد ته به بد وی او ښه ته به ښه وی. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. د الله تعالی موږ ته حکم دا دی چې تاسو د نیکۍ او د تقوا په کارونو کې یو بل سره امداد کوئ، چې کوم ښه کارونه یې هغې کې یو بل سره تعاون کوئ، او یو بل سره مرګتیا مه کوئ د ګناه او د ظلم په کار کې. چې یو سړي باندې پوهېږي دی زیاتې کوي، نو د زیاتې کوونکي سره مدد مه کوه، او ښه کار چې څوک هم کوي ورسره مرګتیا کوه. دا زمونږ د پروردګار موږ ته حکم دی. رب ذوالجلال دې په نیکو کارونو کې موږ سره امداد وکړي، او الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې هغه کارونه وکړو چې په هغې باندې زمونږ رب زمونږ رضا شي. زمونږ مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې موږ ته کوم تعلیمات راکړي دي، په هغې باندې عمل او د هغې د خدمت توفیق دې الله تعالی موږ ټولو ته نصیب کړي. دغه ځای دې الله تعالی آباد کړي، او د دین یو ښایسته اداره دې پکې الله تعالی قایمه کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.